د ژوند لار اسلامي خپرونه. په دې خپرونه کې د اسلام اړوند مهم موضوعات بیانېږي. د توبې په نوم ډیر اسانه کار چې د هغه په مرسته ټول کړي هیر شوي او پریښي ګناهونه بخښل کیږي او له منځه لویه خدایه توفیق راکړه د سفر د مسجدینو دا خپرونه سهار او ماښام 6:30 بجې له اراکوزیا څخه. پزړګي میرا وریږي خوب دیدن د حرمینو خوب دیدن د حرمینو. د ژوند لار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې خپرونه پیلوم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړونو اصلاح. درنو اوریدونکو، د توبې په اړه مو ډېرې خبرې وکړې، مګر یوه مهمه او ښکلې برخه یې لا پاتې ده. هغه مهمه او ښکلې برخه د توبه کوونکو د بیلګو بیانول دي. نو راځئ چې د توبه کوونکو بیلګې سره یو ځای واورو، څو په هغو پسې روان او د هغوی د توبو د ارادو په کچه ځان. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه دی. نو له دې بیلګو څخه یو هغه سړی دی چې 100 کسه یې ووژل. د ټولو دا حدیث دا دی، د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه دی. آیا زمونږ او ستاسو په منځ کې داسې څوک شته چې له هغه څخه زیاته ګناه کړې وي؟ په پیل کې 99 کسان ووژل، بیا یې له ځانه وپوښتل آیا کولی شم چې توبه وباسم؟ نو هغه ته یو عابد ور وښود چې ته لاړ شه له هغه نه پوښتنه وکړه چې هغه تا ته څه وایي. حدیث په اختصار سره رانقلوم. هغه عابد ته دا سړی ورغی او وی ویل آیا کولی شم توبه وکړم؟ 99 کسان مې وژلي دي، آیا کولی شم توبه وباسم؟ الله به مې توبه قبوله کړي؟ هغه عابد ورته وویل 99 کسان دې وژلي دي او توبه کول غواړي؟ امکان نه لري. نو دې کس چې 99 کسان یې وژلي ول، هغه عابد سړی هم ووژه او 100 کسان پوره شو.
مګر د دغه سړي د زړه احساس هغه ته وایي غواړم توبه وباسم. وی ویل ما ته څوک راوښیي څو ترې پوښتنه وکړم چې کولی شم توبه وباسم. آیا الله زما توبه قبلوي او که نه؟ نو هغه ته یو عالم ور وښود. ځانونه یوې ولیشتې ته ورسوئ. ګرانه ځوانه، ته تضمین نشې کولی چې په دې یوه ولیش کې له دې ځایه ژوندی وځې که نه؟ درنې خورې، ته کولی نشې دغه یوه ولیش تضمین کړې. ته چې په توبې کولو کې نن او سبا کوې، آیا ته به تر راتلونکي کاله پورې ژوندی او که نه؟ دغه سړی په تیریدنه او اختلاف کې یوازې د یوې ولیشتې په اندازه و. وا مو اورېدل درنو اوریدونکو چې ناوړه او بد ملګري څه کوي او نیکان او سم ملګري څه کوي. هغه خپل ملګري پرېښودل او وی ویل دغسې کسانو سره ناسته او ملګرتیا هیڅ ګټه نه لري. د هغه په زړه کې د توبې اراده وه. الله رب العزت هغه ته ځمکه رالنډوي تر څو هغه د رحمت ملایکې پورته کړي.
د توبې کولو توفیق را په برخه کړي. رب العزت دې زموږ صالح اعمال په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. نور بم اورو درنو اوریدونکو خو له یوې دمې څخه د ژوند لار اسلامي خپرونه. په دې خپرونه کې د اسلام اړوند مهم موضوعات بیانېږي. د توبې په نوم ډیر آسانه کار چې د هغه په مرسته ټول کړي هیر شوي او پریښي ګناهونه بخښل کیږي او له منځه لویه خدایه توفیق راکړه د سفر د مسجدینو دا خپرونه سهار او ماښام 6:30 بجې له راکوزیا څخه. لمدونه مې ارمان ده په زړګي مې راورېږي خوب دیدن د حرمینو خوب دیدن د حرمینو
نور هم باید صبر وکړي، 2 کاله نور باید انتظار وکړي. په دې چې یوازینی شی چې غواړي توبه ده، غواړم چې پاکه شم. دغه خبرې زموږ له اوسني حالت سره جوړې نه راځي، په دې چې حدود نه اجرا کیږي. هره ورځ غلا، هره ورځ ناحقه قتلونه، هره ورځ بېحیایانې، او په سلګونو نیول کیږي، جیلونو او بندیخانو ته لیږدول کیږي. زه دا په پوره اطمینان سره وایم چې په مجرمینو باندې تر څو چې د الله رب العزت حدود قائم نشي او تطبیق نشي، امن نشي راتللی. ته د غله لاس پرې که، دا د الله وینا ده. ته زانی او زانیه رجم کړه، که محسن وي دا د الله فیصله ده. په درو یې ووهه کې واده نه وي کړی، دا د الله فیصله ده. قاتل قصاص کړه، دا د الله فیصله ده. شرابخور په درو ووهه، بیا دې څوک جرأت وکړي. خو نن په یوې دروازې نه نوځي او په بلې وځي، لا جرأت پیدا کوي د فساد. دا ښځه وروسته له 2 کلو څخه داسې حال کې چې خپل زوی یې په غېږ کې نیولی و او د ماشوم په لاس کې د ډوډۍ ټوټه وه، بیرته راوګرځېده. ته به وایې غواړي ووایي هغه مې له شیدو بیل کړی، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یا رسول الله ما پاکه کړه. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي اعطیني الولد، هلک ما ته راکه. څوک ډیر ارزښت لري، زوی که توبه؟ ماشوم ترې اخیستل کیږي. اوس هغې ټولنې ته چې له ګډ ژوند او تضمین څخه ډکه ده، وګوره ماشوم ته د مور له مرګ څخه وروسته څه وایي؟ حرامي ورته نه وایي. مسلمانان هیڅکله خپل زامن دغسې نه نوموي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماشوم اخلی، پورته کوي او فرمایي من یکفل هذا الغلام ویکون رفیقی فی الجنه. څوک د دې ماشوم ساتنه په غاړه اخلي او په جنت کې مې ملګری کیږي. الله اکبر. ماشوم ترې واخیستل شو، دا ښځه راوستل شوه او مسلمانانو په تیږو ویشتلو پیل وک. هغه ښځه له خپل ځایه نه خوځېده. که تښتېدلې وای او له تیږو یې منډه کړې وای، خوشې کولی، مګر دا ښځه همداسې ټینګه پاتې کیږي او مري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولاړیږي څو یې د جنازې لمونځ ادا کړي. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي یا رسول الله، ته پر زنا کوونکې ښځې باندې لمونځ کوې؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په غصې سره فرمایي ویحک یا عمر، والله یا عمر لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله. افسوس پر تا ای عمر، په الله قسم ای عمر، هغې داسې توبه وکړه که د مدینې منورې د 80 کسانو اوسیدونکو ترمنځ وویشل شي، د ټولو لپاره بس ده. آیا له دې غوره توبه دی چې ځان الله ته بخلی لیدلې ده؟ الله رب العزت دی موږ ته د توبې کولو توفیق راکړي. رب العزت دی موږ او تاسې له ګناهونو نه وساتي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. شهرت در پسې ځاله څو کلونو سره یم،
جانانا نیمش پدستا یادونو سرایم شبی دی دردونو دغمونو سرایم جانانا نیمش پدستا یادونو سرایم جانانا نیمش پدستا